السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زم تاسو حسن شاهد یو ځل بیا د پښتو ټکی یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګومل ګورو په نن ویډیو کې به تاسو ته هغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو د یوې عامي ویډیو نه د گرین سکرین ویډیو جوړ کړئ. لکه څنګه چې تاسو په یوټیوب کې ډېرې زیاتې لیدلې وي چې دا شان مختلف گاډي وي هغه په گرین سکرین کې وي، تاسو هر قسم شیزونه نو کو تاسو مطلب د یوې گاډي ویډیو را واخلئ یا خپل ویډیو را واخلئ او هغه لکم بیک گراوند چې کوم ته هغه ول بالکل تاسو د گرین سکرین کې او صرف پاکي ک هر څوک وی کا کې گاډي وي ک پاکي انسان وي ک پاکي جناور وي خو هغه به پکې یعنی دا شان سپاره راځي او شاته بیک گراوند چې کوم دا ټول گرین سکرین کې راشي. نو کو تاسو یو داسې چینل جوړ کړئ چې هغه ته تاسو دا رقم ویډیوګانې اپلوډ کوئ نو ډیر زیات ویوز به پیراځي، تاسو په خپل چینل هم مخکې کولای شئ یا تاسو اسی ځان نه غواړئ چې هم دغه شان مختلف سیزونه د گرین سکرین ویډیوګانې جوړ کړئ. نو په نن ویډیو کې به تاسو ته هغه طریقه هم ویډیو تر اخره پورې وګورئ سټیپ بای سټیپ تاسو پوه کوم. خو د دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټکی سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ، دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. سمپل دې لپاره تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ، دغه اپلیکیشن لینک چې کوم دی په یوټیوب کې به تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو سمپل د ویډیو د پاسه اعلان به تاسو ته لینک میلاو شي هم دا لینک نه تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کوئ انسټال کو نو سمپل دا به دغه رقم اوپن کې ډیر زیات سمپل انټرفیس ته ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو په دې کې دغه شان د عام ویډیوګانو د گرین سکرین ویډیوګانې جوړول شي. کله چې دا اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ تاسو لپاره ټاپ پر دې کې دوه اپشن درکې پیک ایمیج د ګیلری او سره پیک ویډیو، یعنی تاسو ویډیو راغستل غواړئ که تاسو تصویر نو سمپل تاسو بدلته په دې اپشن باندې کلیک واخلئ پیک ویډیو، یعنی تاسو ویډیو راوچتول غواړئ نو سمپل زه بدلته یو ویډیو راواخلم. نو تاسو ته کاری ما خپل ویډیو راواغستله نو بیا تاسو وکړئ دلته سایت تاسو له ټولي اپشن چې کوم دی لاندې درکړي چې تاسو سره کوم ویډیو جوړول غواړئ نو تاسو بل سایت ته لاړ شئ او سره په دې کې تاسو له اپشن درکړي تاسو ته کاری دلته تاسو په سمپل په دې باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته کاری صرف تاسو په دې کې مطلب کلیر پاتې شي او تاسو چې څومره نو تاسو تخکاری چې ما د ګیلری نه یو ویډیو راواغستل خپل که تاسو تخکاری نو صرف په دې کې تاسو چې په کوم ځای کې ولاړی هغه په کې صفاوي نور چې څومره بیک گراوند هم دی هغه به بالکل تاسو د گرین سکرین شي. نو په دغه طریقه مې تاسو د مختلف گاډو یا هلیکاپټر تاسو سم چې تاسو رالي نو هغه تاسو دغه رقم بیک گراوند چې کوم دی د گرین سکرین کولای شي. که تاسو به خپل چینل ته ویډیوز اپلوډ کوئ یا تاسو خپل ویډیو له بیک گراوند بدلول غواړئ نو به سمپل تاسو په کې ماستر کې دینه چې کوم گرین سکرین دی تاسو درې کولای شي او کوم ویډیو چې کوم دنو دا به تاسو سره بالکل کلیر پاتې کیږي. به تاسو سیو کوئ څنګه سمپل تاسو برلته یو اپشن درکړل د میموري کارت سمپل په دې باندې برا کلیک واخلئ بیا لاندې سٹارټ رینډر اپشن تاسو له بل درکې بیا سمپل په دې باندې را کلیک واخلئ نو دا ویډیو چې کوم دلته رینډرینګ ویډیو تاسو تخکاری دا تاسو سره په ګیلری کې بیا را دیږي کنه سیو کېدل شروع شي. تاسو تخکاری ډیر زیات پسند طریقه باندې تاسو په خپل ګیلری کې دا سیو کولای شئ. ډیر زیات کمال اپلیکیشن ته ضروري په خپل موبایل کې ټرای کړئ تاسو له ډیر زیات مزه درکې او په دې باندې تاسو کولای شئ د مختلف ویډیوګانو بیک گراوند چې کوم دین هغه تاسو گرین کوي، یعنی د هر ویډیو نه تاسو د گرین سکرین ویډیو جوړ کړئ. حکومت ګورو دا ویډیو کې ویډیو مشي ویډیو لایک کړئ چې ضرور سبسکرایب کړئ موږ په خپل دعاګانو کې ساتي د الله په امان.